سورة الفاتحة دلته اول کې لیکلي دي سورة فاتحة الكتاب. سورة فاتحة الكتاب سورة الفاتحة سورة فاتحة الكتاب. تاسو به د اضافت په بیان کې داسې وایي چې یو اسم نکری ورپسې بل اسم نکری ورپسې بل اسم نکری بیا بل نکری اخر کې یو اسم معرفه راغله. د نکراتو نه وروسته معرفه راغله نو دلته قانون دا دی چې دا یو بل ته مضاف اول دویم ته مضاف کا دویم دریم ته مضاف کا دریم څلورم ته مضاف کا څلورم پنځم ته مضاف. دا قانون دې زده کړئ. ګوره یو نکره راغله بل نکره راغله بل نکره راغله بل نکره راغله اخر کې شلم ځای کې معرفه راغله. د نکراتو نه وروسته شلم لسم پنځم ځای کې معرفه راغله. بس دا ټول اسماء یو بل ته مضاف. سورة فاتحة الكتاب سورة نکره ده فاتحه نکره ده الکتاب اخر کې معرفه ده نو سورة بفاتحه ته مضاف کوي فاتحه به الکتاب ته مضاف نو سورة مضاف فاتحه ته فاتحه مضاف الکتاب ته. خدا کم اضافت ده اضافت خو په درې قسمه ده اضافت په تقدیر د لام اضافت په تقدیر د من او اضافت په تقدیر د فی او تاسو په وجه د حصر پکې زده کړی چې ګوره د مضاف الیه بخالی نه دو اضافت دي. سورۃ مضاف ته فاتحه ته دا یو اضافت فاتحه مضاف د الکتاب ته دا دویم اضافت. دا دواړه اضافتونه به تقدیر اللام دي که به تقدیر من دي که به تقدیر فی دي. نو ګوره تاسو په کتابونو کې زده کړی دي چې اضافت په درې قسمه ده به تقدیر اللام به تقدیر من او به تقدیر فی. وجد حصر پکې دا چې دا مضاف الیه بخالی نه یا به دا مضاف الیه داسې کلی وي چې په مضاف به حملې دیش او یا به داسې نه نو په مضاف الیه کلی او په مضاف ور حملې دو نو دا اضافت به تقدیر من ده او کدا سي نو نو یا به مضاف الیه ظرف د پاره د مضافي او یا به ظرف هم نه نو کوم مضاف الیه ظرف د پاره د مضاف دا به تقدیر فی او که ظرف هم د پاره د مضاف نو دا به تقدیر اللام. خو شور باندې اوس بدل ته ګور سورۃ الفاتحه اضافت سورۃ فاتحه ته راغله نو ما درته ویل چې د مضاف الیه ته وګوري که مضاف الیه کلی او په مضاف ور حملې دو نو دا به تقدیر من ده. دلته الفاتحه داسې کلی نه ده د صورت لپاره چې په صورت ور حمل شي نو به تقدیر من نه ده. که مضاف الیه کلی او په مضاف حملې دو هغه اضافت به تقدیر من دلته به تقدیر من نه ده. او که کلی نو چې په مضاف ور حمل شي نو بیا بخالی نه یا به مضاف الیه ظرف د پاره د مضافي دلته فاتحه ظرف هم د پاره د صورت نه ده نو اخیری پاتې شو کنه چې به تقدیر اللام ده. نو سورۃ الفاتحه دلته اضافت به تقدیر اللام ده. فاتحه الكتاب فاتحه به کتاب ته مضاف ده. سورۃ فاتحه الكتاب دلته د اضافت به تقدیر اللام ده. وجداد چې الکتاب داسې کلی نه ده چې په فاتحه ور حمل شي نو به تقدیر من نشو. دارنګه مضاف الیه ظرف هم د پاره د مضاف نه ده چې په تقدیر فیش نو بس دریم پاتې شو چې به تقدیر اللام ده. دا دواړه اضافتونه چې دي به تقدیر اللام دي. سورۃ فاتحه الكتاب فاتحه الكتاب دا د دې سورۃ لپاره نوم ده. دا مضاف او مضاف الیه ملکر د دې سورۃ لپاره نوم ده. دې ته فاتحه الكتاب وایي او فاتحه الكتاب د دې وجنه ورته وایي لانها مبدا القرآن على الترتيب المعهود. لانها مبدا القرآن دا د قرآن مبدا على الترتيب المعهود. دغه ترتیب چې دا زمون په مخ کې پروت دی د دې په اول کې څه راځي سوره فاتحه لدی وجنه ورته فاتحه الكتاب وایي یعنی د ټول کتاب دروازه یو نوم دی فاتحه الكتاب او د دې سورۃ دویم نوم دی فاتحه القرآن. د ټول قرآن د پر فاتحه ده. دریم نوم دی ام الكتاب بل نوم دی ام القرآن. ام الكتاب او ام القرآن. ام الكتاب او ام القرآن د دې وجنه ورته وایي چې د ټول قرآن په اجمالی علوم باندې سورۃ فاتحه مشتمله ده.
په ټول قرآن کې اجمالی علوم څلور دي: علم الاصول، علم الفروع، علم التحلي بالفضائل، او علم القصص والاخبار. څلور اجمالی علوم دي په قرآن کریم. علم الاصول هغه په سورۃ فاتحه کې الله پاک ذکر کوي الحمدلله رب العالمین تر مالک یوم الدین پورې. علم الاصول ګوره علم الاصول په دې کې راغلو، اصول کې معرفت د الله ذکر کیږي، نبوت په کې ذکر کیږي، معاد په کې ذکر کیږي. دا ټول الله پاک په سورۃ فاتحه کې ذکر کړی دي. الحمدلله رب العالمین په دې کې د الله معرفت راغلو. انعمت علیهم ګوره په دې کې نبوت راغلو. انعمت علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین په دې کې نبوت ذکر شو. مالک یوم الدین په دې کې معاد ذکر شو. معرفت د الله، معرفت النبی، نبوت او دارنګ معاد دا اصول دي. دا اصول علم الاصول دا په ټول قرآن کې یو علم دی او هغه الله پاک په سورۃ فاتحه کې ذکر کړی دی. دویم د ټول قرآن د علوم رجعه چې کیږي علم الفروع ته کیږي. او علم الفروع هم الله پاک په قرآن په دې سورۃ فاتحه کې ذکر کړی دی. ځکه د علم الفروع رأس او اصل عبادت دی او الله پاک عبادت په سورۃ فاتحه کې ذکر کوي ایاک نعبد. او دریم چې دی علم التحلی بالفضائل. علم التحلی بالفضائل دا سي علم چې داغي په وجه باندې سړی کمالات پکې راځي، تحلی بالفضائل پکې راځي. نو الله پاک هغه علم هم په سورۃ فاتحه کې ذکر کوي ایاک نعبد و ایاک نستعين. تحلی بالفضائل و ایاک نعبد و ایاک نستعين چې خاص د الله عبادت وکي او خاص د الله نه امداد وغواړي. او څلورم علم القصص والاخبار اغم الله پاک په سورۃ فاتحه کې ذکر کوي اهدنا الصراط والمستقيم صراط والذين انعمت عليهم، یعنی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. دا خلق چې دي منعم علیهم دی، الله پاک په دوی باندې انعام کړی دی. ګور الله پاک دا وی قصص اجمالا موږ ته په قرآن کې ذکر کړل چې ټول نعمتونه ما په پیغمبرانو کړیو، په شهیدانو می کړیو، په صلحاو می کړیو. من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا د انعمت علیهم مصداق دی کنه. نو په دوی الله انعام کړی دی. نو دا یو قصه شو، جمله خبریه شو. نو من څلورم علم القصص والاخبار دی، الله پاک ذکر کوي په اهدنا الصراط والمستقيم کې. نو دې ته ام الكتاب او ام القرآن مول. دلته یو علمي نقطه درته ذکر کړم. تفسیری کبیر دلته یو اعتراض کړی دی، وای سورۃ فاتحه چې دا جامعه ده معانی د قرآن لره. لکه اوس ما درته ویل چې معانی د قرآن اجمالا څلور دي: علم الاصول، علم الفروع، علم التحلی بالفضائل او علم القصص والاخبار. دا معانی د قرآن دي او دا ټول په سورۃ فاتحه کې دي. نو سورۃ فاتحه جامعه ده ټول معانی د قرآن لره. نو تفسیری کبیر والا دلته اعتراض کړی دی چې په ټول قرآن کې ټول حروف هجا شته، الف با تا سا تر یا پورې دا ټول حروف هجا په ټول قرآن کې شته. خو په سورۃ فاتحه کې الله پاک په دې حروف هجاو کې و حروف نه دي ذکر کړي. دا ولی ذکر نه کړ؟ په دې کې څه حکمت و؟ سا پکې نشته، سا په ټول سورۃ فاتحه کې سا نشته، جیم پکې نشته، خا پکې نشته او زا پکې نشته، شین، زوا او فا. په خبره پوه شئ کنه؟ فا پکې نشته. دا و حروف تفسیری کبیر والا اعتراض کړی دی چې سورۃ فاتحه جامعه د معانی او د قرآن لره. نو دا و حروف هجا په ټول قرآن کې شته او په سورۃ فاتحه کې نشته. پوه شئ؟ نو بیا تفسیری کبیر والا جواب کړی دی چې دا و حروف د دې وجه نه دي ذکر کړي چې دا و حروف مشعر په عذاب باندې دي. ګوره اول ساده ساده صبور په اول کې ده. صبور دا د عذاب او کلمه د جهنميانو ته الله په قران کریم کې مستعمله کړې ده. صاد د صبور په اول کې راځي، جیم د جهنم په اول کې راځي، خا د خزیون په اول کې راځي. خزیون
خو به درته وایم سا د صبور په اول کې راځي صبور او جیم د جهنم په اول کې راځي خا چې د خیزیون په اول کې راځي زا او شین دا د زفیر و شهیق په اول کې راځي زا د زفیر په اول کې راځي او شین د شهیق په اول کې راځي دا رنګي زا د زقوم په اول کې راځي بل زوا دا زوا ګوره په اول د ذل کې راځي انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب دا جواب تفسیری کبیر والا کړی دی خو ګوري ورونو تفسیری کبیر والا چې دا منطقي دی او تفسیری کبیر علمی تفسیر دی او علما فرمای فيه كل شيء الا التفسير هر څه پکې شته خو تفسیر پکې نشته تفسیری کبیر کې موضوعات هم ډیر زیات دي والعصر ان الانسان لفي خسر د دې صورت لاندې د یو واقعه ذکر کړي تفسیری کبیر والا لو یو واقعه ده هغه به در تمل ته ذکر کوم هغه واقعه ذکر کړي حدیث د حدیث په نوم ذکر کړي دا چې په حدیث کې راځي بیا دلته روح المانی ورپسې وکړه ډیرو ځایانو کې تقابلا ما ورپسې روح المانی کتلې ده روح المانی بیا فرمایي چې دا واقعه موضوعي ده د حدیث موضوعي ده چې کوم تفسیری کبیر ذکر کړي ده او بیا د تفسیری کبیر نه د تعبیر په امام باندې کوي وای امام دلته یو حدیث ذکر کړی دی والامام امام فی ذلک او امام رازی صاحب چې دی وای قسم په الله چې دا په موضوعاتو کې امام دی نو ډیر موضوعات ذکر کړي روح المانی ورپسې روح المانی دلته دا جواب نه خوخه هغه فرمایي چې دا حروف صحیح ده دا په داسې کلماتو کې مرাজি چې د عذاب کلمات دي خو سین ساچ په صبور کې راځي خو په ثواب کې مرাজি ثواب دا د رحمت په کلماتو کې مرাজি لکه د عذاب په کلماتو کې چې راځي او دا رنګي په سورته فاتحه کې ډیر داسې حروف دي چې هغه په داسې کلماتو کې راځي چې هغه کلمات په مشعر په عذاب باندې عین پکې راغلی کړي سورته فاتحه ایاک نعبد عین په خپل د عذاب په اول کې راځي ګوره عذاب او عین دا په سورته فاتحه کې ذکر شوی دی نو دا جواب صحیح نه دی ځکه دا کوم حروف چې دلته نه دي ذکر شوي دا لکه چې د عذاب په کلماتو کې راځي نو د رحمت په کلماتو کې هم راځي او دا رنګ کوم حروف چې دلته په سورته فاتحه کې ذکر شوي دي اکثر داسې حروف دي چې د عذاب په کلماتو کې ملاويږي نو خو جواب ورته روح المانی والا کړی دی روح المانی والا دا جواب کوي چې کمال معنوي دا کمال سوری لره نه دی مستلزم په سورته فاتحه کې کمال معنوي دی د ټول قران اجمال دی دا کمال معنوي پکې پروت دی او کمال معنوي کمال سوری لره نه دی مستلزم عرف کې موږ هم داسې وایو کنه باډي به کمزوري وي او الله پاک ډېر کمالات ورته ورکړي قوي مجاهد به قوي عالم به کمال معنوي به ډېر او کمال سوری به نه صورت به کمزوري وي نو سورته فاتحه کې کمال معنوي ده او کمال معنوي کمال سوری لره مستلزم نه ده نو په صورت کې دا حروف کمی پروا نه لري یو جواب روح المانی والا دا کړی دی او دویم خ جواب دا کړی دی چې دا حروف چې دلته نه دي راغلي دا حروف ظلمانیه دي او حروف ظلمانیه د دې وجه نه دي چې دا په متشابهاتو کې نشته الف لام میم کاف ها یا عین صاد دا کوم متشابهات چې دي نو په متشابهاتو کې نه دي راغلي نو په سورته فاتحه کې نه دي راغلي په متشابهاتو کې چې رانغله نو حروف ظلمانیه شو په متشابهاتو کې رانغله نو حروف ظلمانیه شو لدی وجنه الله پاک په سورته فاتحه کې ذکر نکړه دا بهترین جواب دی ها نو ګوره څلورم او پنځم نوم د دې سورته لپاره ام الكتاب او ام القرآن بل نوم د دې لپاره الکنز د دې سورته لپاره نوم الکنز دارنګ الوافیه دارنګ الکافیه سورة الحمد نهم نوم سورة الشکر پدې کې د شکر ذکر دی سورة الدعاء دعا په کې ذکر کیږي سورة التعلیم المسأله د سوال طریقه درته ښيي سورة السؤال سورة السؤال مرتوي سورة المناجات
سورة التفویض، سورة الرقیہ یعنی د دم والا سورت، پدې کې د هر بیمار د لپاره شفا ده. سورة الرقیہ د دمونو سورت. دغه صحابه واقعه هم په بخاری شریف کې اوریدلې وي چې د کلی یو ملک لړم چې چلو، نو بیا د صحابه کرامو یو جماعت ته د دې کلی والا راغلو چې پتا سو کې څوک دمګر شته چې زموږ د ملک دم کی. نو حضرت جابر رضی الله عنه ورته فرمایي چې او زید د مویشم او ماته به یو ورمه راکوي د ګډانو یو ورمه او شکرانه کی. نو بیا هغه ملک دم کړو او هغه ورته د ګډانو یو ورمه ورکړه، پورا رمه یو ګډ نو پورا یو ورمه ورته ورکړه. بیا د دوی په کې شک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته شاباسه ورکړو، خوشاله شو او برخه ترنه پکې وغوښته چې دوی د دې په دې یقین راشي چې دا حلال ده. ان احق ما اخذتم عليه اجرا لكتاب الله، احق هغه شی چې تاسو ور باندې اجر اخلي هغه د الله کتاب دی، د الله په کتاب پیسې والي. دا تفصیل درته به کوم. وګوره د الله کتاب کله د تعلیم په طریقې، لکه اوس موږ د تعلیم په طریقه تلاوت کوو، او کله د ایصال ثواب په طریقې، او کله د دنیوي مشکلاتو د پاره. په درې طریقه د قران تلاوت کیږي غالبا. اوله طریقه د تعلیم، او دویمه طریقه د ایصال الثواب، او دریمه طریقه د دنیوي کاروبار او د دنیوي مشکلاتو د پاره. د تعلیم په طریقه چې تلاوت کیږي نو په دې کې اختلاف دی چې په دې اجر اخیستل جایز دي که ناجایز دي. خو متقدمین علما فرمایي چې ناجایز دي، او متأخرین بیا فتوا ورکړې ده چې اوس جایز دي. د تعلیم لپاره د قران په تعلیم باندې تنخواه اخیستل د تعلیم مسله ده. پوره تفصیل درته کوم، دلته اجمال درته وایم. دا یو د بل سره خلطوي، ما پنځپیریان دا یو د بل سره خلطي. یو تعلیم د قران دی، په دې کې اختلاف دی چې په دې پیسې اخیستل جایز دي که ناجایز دي، او د متأخرین فتوا ده چې اوس جایز دي. دویم ایصال الثواب دی، د مړي د لپاره ایصال الثواب په دې باندې د اجرت اخیستل نه دی جایز. ایصال الثواب د لپاره چې کوم قران تلاوت کولای شي نو خو د ثواب د لپاره به ته تلاوت کې چې دا ثواب بل چاته وبکې، نو چې اجرت دې په واخیستو نو ستا ثواب ونه شو ځکه ته اجرت واخیستو نو بل چاته به څه وبکې. نو ایصال الثواب د لپاره به اجرت کې نه اخلي. ګوره د تعلیم د لپاره پکې اختلاف، ایصال الثواب د لپاره به اجرت کې نه اخلي. د دنیوي مشکلاتو د لپاره چې تلاوت کوي، د دنیوي مشکلاتو د لپاره، لکه یو سړی لړم چې چله او ته قران تلاوت کوي د موي ور باندې، دا دنیوي مشکل دی. د دنیوي مشکل د لپاره د قران په تلاوت کوي او هغه سړی دی پیدم، دا دنیوي مشکل دی. او یا یو سړی وای چې زما په کور کې برکت پیدا شي او قاری صاحبان بیا قران ورته تلاوت کوي د دې لپاره چې کور کې برکت پیدا شي، نوې کوري جوړ کړي دی. دا د دنیوي اغراضو د لپاره قران تلاوت کوي. د دنیوي اغراضو د لپاره چې قران تلاوت کوي باقي باندې اجرت اخیستل بل اتفاق جایز دی. اجرت به اخیستل جایز دی. لکه قاری صاحبان چې ختم تزین اجرت ورته تعین کولای شي که دومره روپۍ راکوي در سره زو، او که دومره روپۍ نه راکوي نه در سره. حسن جان شیخ صاحب بچه هیتابت ته طالبان لیکل ریټ به ورته معلومولو چې دومره روپۍ به ورکوي، که دومره روپۍ نه ورکوي به در سره نه لیکل. زمون ناظم صاحب خو د چیو د خپل مو سره زمون د محلي والا غرمه کې طالبان بوجي ته صرف کلچې او چپی وسکي ریټ ور سره معین کړي چې دومره پیسې برکه زکه ته د دنیوي اغراضو د لپاره کې، د دنیوي اغراضو د لپاره چې قران تلاوت شي پیسې اخیستل کې جایز دي. نو دې ته سورۃ الرقیہ وایي، د دم سورۃ. په دم باندې پیسې اخیستل جایز دي. دم د دنیوي اغراضو د لپاره تلاوت کیږي کنه. او صحابه یو ورمه په اخستي وو، بخاری شریف کې یو ورمه ده پورا رمای په اخستي وو، د قران په تلاوت اخستي وو، د دنیوي غرض د لپاره تلاوت کړي، مثال ثواب د لپاره نه تلاوت کړي. نو فتاوی فریدیه کې لیکلي دي چې د دنیوي غرض د لپاره چې تلاوت شي بیا په اجرت اخیستل شي. نو دې ته سورۃ الرقیہ وایي. دا رنګ دې ته سورۃ الشفاء وایي، سورۃ الشفاء، سورۃ الشافیہ ورته وایي، سورۃ الصلاۃ ورته وایي ځکه د دې لوستل په مانځ کې واجب دي. سورۃ النور ورته وایي، القرآن العظیم ورته وایي، السبع المثانی ورته وایي. دا د دې صورت مختلف نمونه دي او کثرت د اسماء دا په شرافت د مسما باندې دلالت کوي. دا اول ټکی او سورۃ فاتحه الكتاب، قرآن کریم کې اول دا لیکل شوی دی سورۃ فاتحه الكتاب. د دې اجمالی تفسیر درته و. د دې نو وروسته لاندې لیکل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم.
د دې به یو فقهي مسله درته ذکر کوم او بیا به د دې په معناګانو کې تحقیق وکړو. فقهي مسله په دې کې دا ده، تفسیری مسله، چې دا بسم الله الرحمن الرحیم د سورۃ فاتحه آیات دی او کنه دی. ګور علامه تفتزانی رحمه الله فرمایي چې د بسم الله الرحمن الرحیم دو حیثیت دي. یو حیثیت کونها فی النمل، بسم الله الرحمن الرحیم په سورۃ نمل کې راغلی ده کنه راغلی؟ دا په سورۃ النمل کې چې کومه بسم الله الرحمن الرحیم دا د سورۃ النمل نه جز ده. نو چې د سورۃ النمل نه جز شونه د ټول قران نم جز ده. په دې بسم الله کې اختلاف نشته. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم. یو دغه حیثیت دی چې په سورۃ النمل کې راغلی ده. په سورۃ النمل کې چې کومه بسم الله الرحمن الرحیم راغلی ده دا د سورۃ النمل نم جز ده او د ټول قران نم جز ده. په دې بسم الله کې ګور اختلاف نشته. اختلاف په دغه بسم الله کې ده چې زموږ د قرانونو په اول کې لیکل ده او د سوراتونو په اول کې لیکل شي. نو په دې کې اختلاف ده. د رمضان ختم القرآن د ثواب د پاره کې، د رمضان ختم القرآن نه ده دا ګوره د تعلیم د پاره نه ده، د دنیوي غرض د پاره نه ده، دا د ثواب د پاره ده. په دې اجرت اخیستل ناجایز او المعروف کالمشروطی، معروف کالمشروطی دا د فقه یو مسله ده. که په کوم جمعات کې څوک چاته روپۍ نه ورکوي هلته قاری ختم نه کوي، او که روپۍ ورته ورکوي بیا ختم کوي. دا نیت د روپو نیولی دی، بیا هم درته ناجایز دی پیسې اخیستل، اگر چې اجرت ورسره نه دی معین کړی، خو المعروف کالمشروطی په صورت کې ورته ناجایز دی. دا د ضرورتو د دین نه دی چې اوس که قاری او اجرت نه میلاویږي نو ستانه ختم پاتې شو، پاتې دي شمداسې ځان د ختم وکړه، تراویح وکړه. د ضرورتو د دین نم نه ده. د دې تعلیم په صورت کې علماو جواز ورکړي ده. که تعلیم معطل شي په تعلیم اجرت وانه خیستل شي، ضرورت د دین معطلی، نو د ضرورت د وجې په تعلیم د جواز فتوا ورکړي. خو د ثواب د لپاره خو ضرورت نشته کنه. ختم القرآن کې ضرورت د دین نه معطلی، نو دلته اجرت اخیستل نه کوي. ها نو ګوره آیه من الفاتحه بسم الله الرحمن الرحیم کې درته مسله ذکر کوم. بسم الله الرحمن الرحیم کې دو حیثیت دي. یو حیثیت دا دی چې دا د سورۃ النمل جز ده. نو په دې حیثیت چې د سورۃ النمل جز ده نو دا د قران نه جز ده، په دې کې څه اختلاف نشته. یو حیثیت کونها فی النمل ده. دویم حیثیت کونها فی اوائل السور، چې دا په اوایل د سوراتونو کې راغلی ده. دویم حیثیت دا ده بسم الله الرحمن الرحیم د سوراتونو په اول کې راغلی ده کنه. په دې کې ګوره دوه اختلاف دي. اول اختلاف پکې دا ده د امام مالک او د قدماء او احناف په مذهب باندې دا د قران نه جز نه ده. په مسله خو پوه شئ. ما درته ویلي چې بسم الله الرحمن الرحیم کې دوه حیثیت دي، دا خاص ده کوي. اول حیثیت کونها فی النمل، په دې حیثیت دا د نمل نم جز ده او د قران نم جز. دویم حیثیت کونها فی اوائل السور، چې په اوایلو د سوراتونو کې راغلی ده. په دې حیثیت پکې دوه اختلاف دي. اول اختلاف د مالکیو او د قدماء او احناف په نسبت باندې دا د قران نه جز نه ده. مالکیه په مانځ کې نه تلاوت کوي، نه سرن نه جهرن، وای دا د قران آیات نه ده. ابو ډایرک الحمدلله نه مون شروع کړي، سبحانك اللهم چې ختم کړي د الحمدلله نه شروع کړي، په منځ کې بسم الله نه وای، وای ځکه دا د قران نه جز نه ده. نو ابو په مانځ کې نه تلاوت کوي، نه سرن نه جهرن. او احناف علما قدما فرمایي چې قران عبارت ده د المنقول عن النبي صلی الله علیه وسلم متواترا بلا شبهات. قران موږ داسې وایو المنقول عن النبي صلی الله علیه وسلم متواترا بلا شبهات، چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه په تواتر را نقل کړي شوی او شبهه پکې نه دي ته ویل شي قران، او د بسم الله په قرانیت کې شبهه ده. نو مالکی او قدما د احناف فرمایي چې دا د قران نه جز نه ده، او متأخرین د احناف او شوافع فرمایي چې دا د قران نه جز ده. خو شو په مثلا متأخرین احناف او شوافع فرمایي چې دا د قران نه جز ده. راجح مذهب دغه ده چې دا د قران نه جز ده. دا بسم الله چې په اوایلو د سورو کې دا د قران نه جز ده. متأخرین د احناف او شوافع فرمایي چې دا د قران نه جز ده. بهر تقدیر اول اختلاف پکې دا و
قدما د احناف او مالکیه فرمایي چې دا د قران نه جز نه ده. متأخرین د احناف او شوافیع فرمایي چې دا د قران نه جز ده. دا ول اختلاف. او دویم اختلاف پکې دا دی بیا د متأخرین او احناف او د شوافیع په مابین کې اختلاف دی چې دا د قران نه جز شي نو د سورو نه جز دی کنه ده. د قران نه خو جز دی خو د هر صورت نه جز دی کنه ده. نو احناف فرمایي چې د سورۃ فاتحه نم جز نه ده او د بل صورت نم جز نه ده. د قران نه جز ده خو د سورۃ فاتحه نه جز نه ده او د نور سورو نم جز نه ده. او شوافیع فرمایي چې د سورۃ فاتحه نه جز ده. دریم اختلاف پکې دا دی د شوافیع په خپل مابین کې چې د سورۃ فاتحه نه خو جز ده اخواته د نور سورو نه جز ده کنه ده. بعضی شوافیع فرمایي چې د نور سورو نه جز ده او بعضی شوافیع فرمایي چې د نور سورو نه جز نه ده. نو څو اختلاف شو پکې ګوره درې اختلاف شو اجمالی درته وایم. اول اختلاف پکې داو قدما د احناف او مالکیه فرمایي چې دا د قران نه جز نه ده. متأخرین د احناف او شوافیع فرمایي چې دا د قران نه جز ده. دا ول اختلاف. دویم اختلاف پکې دا ده متأخرین احناف هغه فرمایي چې د قران نه جز ده خو د سورو نه ده او شوافیع فرمایي چې د سورۃ فاتحه نه جز ده. بیا شوافیع په خپل مابین کې اختلاف کوي چې د سورۃ فاتحه نه خو جز ده د باقی سورو نه جز ده کنه ده. نو بعضی وایي چې د باقی سورو نه جز ده او بعضی وایي چې د باقی سورو نه جز نه ده. نو دا په جزئیات د سورۃ فاتحه کې ما په جزئیات د بسم الله الرحمن الرحیم کې ما درته خبره وکړه چې بسم الله جز د سورۃ فاتحه نه ده کنه ده. د خپل مذهب د لپاره بدلای درته وایي خپل مذهب هم ذکر د قران نه جز ده خلاص او د سورو نه جز نه ده د سورۃ فاتحه نه جز نه ده. دا زموږ مذهب دی او د دې لپاره دلایل ډیر زیات دي. اول دلیل درته وایم د حضرت ابي هريره رضی الله عنه حدیث دی. حدیث قدسی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایلی دي چې سورۃ فاتحه زما او د بنده په مابین کې شریک ده. سورۃ فاتحه زما او د بنده په مابین کې شریک ده. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. چې کله بنده وایي الحمد لله رب العالمين نو الله پاک فرمایي حمدني عبدي زما بنده زما حمد ویلي. لوی حدیث ته مسلم شریف کې ټول درته تلاوت کوم. رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الله پاک فرمایلی دي چې ما سورۃ فاتحه زما او د بنده په مابین کې شریکه ګرځولې ده او د بنده د پاره به هغه څه ورکوم چې کوم بنده زمانه غواړي. فاذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي. چې کله بنده وایي الحمد لله رب العالمين نو الله پاک فرمایي حمدني عبدي زما بنده زما حمد ویلي. واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي. چې کله بنده وایي الرحمن الرحیم نو الله پاک فرمایي چې زما بنده په ما باندې ثنا ویلي. واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ګوره دا حدیث قدسی دی. دا الحمدلله نه شروع کړی د بسم الله نه دی شروع کړی. دا حدیث قدسی د کوم ځای نه شروع شو؟ د الحمدلله نه. نو معلومیږي دا چې الحمدلله نه سورۃ فاتحه شروع ده د بسم الله الرحمن الرحیم نه ده شروع. څوک چې بسم الله الرحمن الرحیم ته جز وایي نو دا غوی د پارم اخبار احاد دي او اکثر ضعیف دي مسترب دي او ضعیف دي. د قران قرانیت چې دغه په تواتر باندې ثابتيږي په اخبار احاد باندې نه ثابتيږي. خطر دې زه پرې مې د بسم الله الرحمن الرحیم فقہی مسله درته بیان کړه. په معنا کې به خبره کولې شو کني شو کولې لکه تفریق کوي فهم یو لاس منټ ها زنن به بس صحیح ده تکارم شروع کی صحیح ده زموږ بابا نور روز کې ډیر وایي صحیح. الحمد لله رب العالمين
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.